سلامونه او نیکې هیلې هیلمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې تاسو به په ټولنیزو پاڼو کې دا ووینئ چې د افغانستان او د هند په منځ کې د 100 میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې تړونونه لاسلیک سوه او دا 100 میلیارډ ډالر به د افغانستان په درملو، د افغانستان په تجارتي او د افغانستان په فابریکو او د افغانستان په ټکنالوژي برخه کې کارول کیږي. نن تاسو ته په دغه ویډیو کې وایم چې د افغانستان سره دغه 100 میلیارډ تړون به افغانستان دپاره څومره ګټمند اوسي او څه رقم څه ګټې به موږ ترلاسه کړو. زه پر موضوع باندې خبرې کوو، ترې اضافي خبرې تېرېږو. په اصل کې دغه 100 میلیارډ ډالر چې ویل سوي وه دا په ټولنیزو پاڼو کې یوازې او یوازې ویل سوي چې دا په درملو کې دي. نه، موږ 100 میلیارډ ډالر د درملو قرارداد نه لرو. د هېڅ هېواد سره 100 میلیارډ ډېر دی. دا اوس کې هر کال موږ نږدې 2 میلیارډ 3 میلیارډ ډالر پر درملو ورکوو. موږ تر هغه موږ اضافه درمل نه اخلو او په دې کې ډېر نور څه دي چې هغه ویل سوي دي که د طبي برخې دي، ټکنالوژي برخه ده، درمل دي او نور وسایل دي، طبي وسایل دي چې موږ په خپل په روغتونو کې کار اخیستلی سو. او دغه روغتونونو کې د وسایل چې دي اوسنی چارواکي دي په دې لټه کې دي تر څو د افغانستان چې کوم ناروغان دي چې پاکستان ته روان دي، هند ته روان دي، ایران ته روان دي، د دغو مخ باید ونیول سي. هره ورځ کې د دوی ویزې، هره ورځ کې د دوی تګ راتګ، هره ورځ کې د دوی هلته مصارف، دا هر کال په افغانستان باندې میلیاردونه ډالره مصرف راځي. نو په دغه خاطر باندې دا اوس کې چې دغه 100 میلیارډ ډالره باندې چې کوم تجارتي تړون سوی دی، په دې 100 میلیارډ کې به ډېرتره وګوره د درملو فابریکې به جوړېږي، دلته روغتونونه به جوړېږي. په دې روغتونو کې مثلا د روغتونو لپاره عصري وسایل جوړېږي. اصلي کار په همدې ځای کې دی او د ټکنالوژي راتګ دا شی دی. داسې نه ده چې دغه 100 میلیارډ ټوله په درملو اوسي او دا د افغانستان لپاره ډېر لویه لاسته راوړنه بوسي چې موږ وسو کړی دلته روغتونونه، عصري روغتونونه ولرو، عصري ماشینري ولرو چې په نوي ټکنالوژي سمبال واوسي. موږ به صحیح د درملو فابریکې ولرو. دا زموږ لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده او دا کار که وسو دا د افغانستان د خیر او د ابادي خبر دی. بله خبره همدغه ده چې د افغانستان لپاره یو تجارتي صنعتي سیستم جوړېږي. همدا اوس ګوره که تاجکستان دی، که ازبکستان دی، که ترکمنستان دی، که ایران دی، دغه ټول هیوادونه د درملو ستونزه لري. دوی هم د خپل درمل د پاکستان څخه راوړي، د هند څخه راوړي او د روسیې او د ترکیې او د نورو هیوادونو څخه راوړي. که موږ په سیمه کې د درملو یو قوي فابریکه جوړه کړه، هم به د ازبکستان مارکیټ خپل کړو، هم د ترکمنستان مارکیټ خپل کړو، هم د تاجکستان مارکیټ خپل کړو او هم به د پاکستان مارکیټ خپل کړو. پاکستان کې همدا اوس په لوړه پیمانه باندې د دوی چې کوم درمل چې دي هغه فابریکې تړل سوي دي. ډېرې فابریکې اوس ولاړې د پاکستان څخه. اوس د پاکستان کې هم د درملو فابریکې دومره نشته. نو موږ کولی شو د پاکستان مارکیټ هم خپل کړو. نو زموږ لپاره بهترینه چانس دی او انډیان هم دغه نقطې ته کتلې دي. انډیان هم داسې بې اساسه پانګونه نه کوي. انډیان هم کتلې دي چې وروره که زه افغانستان کې دلته مرکز جوړوم، د افغانستان مرکز سره زه دلته تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان دغه ټولو مارکیټونو خپلولی سم او دلته زه ډېر صادرات کولی سم. او اوس چې د هند څخه راوړي دلته د لویې لاره کېږي، نو دلته که زه فابریکې جوړه کوم د درملو، دا زموږ لپاره ډېر عایداتي شی به وځي. نو دا زموږ لپاره بیخي بالکل یو لویه خبره ده او که دا کار وسي نو دا انشاءالله چې زموږ ژوند به ورسره بدل سي. او بل دغه په طبي په سکتور کې د طبي سکتور کې انډیان ځکه پانګونې کوي ځکه چې انډیان ته معلومات شته چې هند همدا اوس د جنوبي اسیا هیوادونه چې دي، که هغه مثلا هلته بنګلادیش دی، هلته تایلند دی، هلته فلیپین دی، هلته میانمار دی، هلته نیپال دی، هلته بوتان دی، دغه څو هیوادونه چې دي همدا اوس هم دوی ټول د هند په درملو باندې اخته دي او دوی د هغه څخه ګټه اخلي. او انډیان ته دا ښه ثابته ده چې د طبي سکتور چې دی یو لوی مارکیټ دی او په دې کې هر ډول پانګونه که موږ وکړو زموږ په ګټه ده. نو انډیان په دې کې تجربه هم لري او دا کار که په افغانستان کې اوسي د افغانستان لپاره به لوی کار اوسي. بله خبره که دا فابریکې جوړېږي د افغانستان لپاره بل کار څه دی چې زموږ زراعتي سیستم قوي کېږي. دا اوس کې چې زیاتره په درمل چې جوړېږي دا ټوله کرل کېږي، که هغه مثلا اموکسیسلین دی، که هغه استامینوفین دی، که هغه پیناډول دی، که هغه څه دی، دا ټول د زراعتي شان څخه راځي، ډېر کم د معدني شان څخه راځي. نو زیاتره زموږ زراعتي سیستم به ورسره قوي سي، زموږ بزګران به ورسره فعاله سي، زموږ نور خدمات به ورسره فعاله سي. دا زموږ دپاره یو لوی پانګونه ده او دا به
د افغانستان حالات به ډېر قوي کړي او یو دا ځل که دا کار وسو نو دا به زموږ حالات به بیخي په لوړه سطح باندې یوسي. او بل د افغانستان صادرات به په مخ قوي سي. د افغانستان که افغانستان کې یو ښه قوي مارکیټ جوړ سي زموږ لپاره ګوره موږ ارزانه کارګر په نړۍ کې لرو، موږ ارزانه کرایه پر کمپنیانو باندې چارجوي خپل موقعیت او د په وړیا ډول باندې موږ کولی سو د لمر انرژي ورته برابر کړو، د هر څه موږ برابر کړو. هم کولی سو د افغانستان د آسیا مارکیټ او افریقا مارکیټونه موږ ټوله موږ کولی سو چې خپل تر کنټرول لاندې راوړو. دغه د 100 میلیارډ ډالرو په پانګونه کې پاکستان به 100% زموږ تر کنټرول لاندې راسي او پاکستان کې یو ځل موږ وسوګی همدا اوس پاکستان د افغانستان د سبزیجاتو تر مارکیټ تر انحصار لاندې وو. رومیان که هغه رومیان وه که هغه مڼې وي که هغه څه وه زموږ ټوله د کروندګرو د زحمات وه چې پاکستان زموږ تر انحصار لاندې راغلی. که موږ په نورو برخو کې هم پاکستان خپل تر کنټرول لاندې راوړو نو پاکستان د نور د دې ډرامو څخه به هم لاس واخلي او موږ بیا کولی شو چې د دې څخه فشار په حالي په ډول باندې هم کار واخلو ورڅخه. وهمه خبره دا ده چې پاکستان ګوره که زموږ عایدات ډېرېږي یو سرمایه‌داره ګاونډ د هر یو خوښېږي. اوس وګوره چین ولې د هر هېواد خوښېږي، ولې روسیې د هر یو هېواد خوښېږي، ولې سعودي عرب د هر یو خوښېږي؟ ځکه چې پیسې لري او د پیسو سره په دغه خاطر باندې هر هېواد یې خوښېږي. که موږ سره هم پیسې ډېرې سوه د پیسو د ډېرېدو سره خبره به دا ده چې موږ د هر هېواد سره موږ ترانزیتي لارې جوړوو، هر هېواد به موږ ته احترام وکړي، هر هېواد به موږ ته لارې پرېږدي او هر هېواد به موږ څخه د ښې ورځې تمه وکړي. نو دا کارونه چې موږ دا وکړو دا زموږ لپاره به خیر ووسي او زموږ لپاره به ګټې هم ووسي. نو په آخر کې دا خبره بیا تاسو ته کومه چې د انډیانو چې کوم پانګونه ده دا د افغانستان په خیر ده او موږ د ټولو اړخونو څخه دا تمه لرو چې نه یوازې هندیان، ازبکان هم راوغواړه، هلته هم پانګوال ډېر دي، هلته روسان راوغواړه، ترکان راوغواړه، عربان راوغواړه، د عربو سره ډېرې پیسې دي راوغواړه، ورته لاره جوړه کړه، ورته وایه ورته راسه په نورو برخو کې څه وکړئ، خپل هېواد صنعتي مرکز جوړ کړئ. دغه اوس د مالیاتو فریزون چې وي دا په تېر حکومت کې هم پلان سو، اوس هم زه وایم فریزون اعلان کړي چې هر یو ورځې پانګونه کې ښه دې وکړي او ډېر دا د افغانستان په ګټه ده. دا تاوان نشي کېدلی او هر یو کس چې پیسې راوړي دلته پانګونه کړي دا د افغانستان په خیر دی. دا و د نن ویډیو هیله مند چې تم ترلاسه کړ. تر بیا هم پاله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.